रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमो बायोलॉजी द क्लास 9 बायोलॉजी दा او پدې کې یو ټاپک ته لارج انټسټاین ډایجسټیو سیستم چې موږ شروع کړی دی په ډایجسټیو سیستم کې څونه ارګنز دي دا غیر باره کې موږ تفصیل سره ووایو. نن به موږ د لارج انټسټاین په باره کې وایو. دا د ډایجسټیو سیستم د ټول نه اخرنی پارت دی. یاد ساتئ کله چې سمال انټسټاین ته خوراک راشي نو دا خوراک د سمال انټسټاین نه د بلډ سره شامل شي د ډیفیوژن په ذریعہ. خو هغه خوراک چې هغه د بلډ سره نه شاملېږي هغه انډایجسټډ پاتې شي نو د هغې خوراک سره به څه کېږي؟ نو د هغې خوراک دپاره الله پاک په دې ډایجسټیو سیسټم کې یو ارګن ایښی دی چې هغې ارګن د موږ وایو لارج انټسټاین. نو لارج انټسټاین څه دی په دې باندې چې دی لږ ځان پوه کوئ. کنورټ انډایجسټډ فوډ انټو فیسس. دې مطلب دا دی چې د لارج انټسټاین د ټولو نه اولنی او د ټولو نه اهم کار دا دی چې کم خوراک راشي لارج انټسټاین ته نو هغه د څه وخته پورې چې دی دغه ځای کې پروتي او دا خوراک چې دی بدلیږي فیسس ته موږ ته چې دی ډک بول چې دی نو هغه چې دی موږ دا لفظ استعمال کوو 1.5 میټر لانګ. اوس موږ ووایو چې زموږ په ابډومن کې لارج انټسټاین چې دی داسې تاو شوي راتاو شوي دا پرته ده. سمال انټسټاین هم تاو شوي راتاو شوي ده. خو لارج انټسټاین چې په کوم شکل باندې پروتي زموږ په ابډومن کې په خېټه کې نو هغه چې دی هغه داسې نو زموږ په ذهن کې دا راځي چې د لارج انټسټاین به څونه چې په دې کې چې دی په دې خېټه کې ځان ارینج کړی دی نو یاد ساتئ هغه دی 1.5 میټر لانګ یعنې 1.5 میټر چې دی د لارج انټسټاین چې دی اوږد دی. اوس د لارج انټسټاین چې دی یاد ساتئ هغه موږ په درېو حصو کې چې دی تقسیموو. یو دی سیکم، کولان او بل زموږ سره دی ریکټم. اولنی چې دی دې پرونسیشن کې واړل غلطي کې د ټول نه بیسټ پرونسیشن چې د دې دی هغه دی سیکم. receive mixture from small intestine. د small intestine نه دی mixturally هغه mixture چې دی مطلب دا دی چې هغه undigested food وي. هغه mixture چې دی هغه صحیح هغه چې دی مادي کې لیکلي اوس تاسو ته وایم خو دا ساتئ سیکم د لارج انټسټاین ټول نه لوی پارټ دی او دا small intestine نه چې دی mixturally mixture of undigested food چې دی ته موږ وایو. بل دا کار کوي چې دا as a junction چې دی کار کوي. جنکشن دا دی سیکم چې دی اولنی پارټ دی د لارج انټسټاین سمال انټسټاین سره چې دی لګېدل دی نو دا چې دی یو جنکشن کار کوي نو موږ ته چې دی دا ورته وایي. بیا دی چې مووز ټورډز د کولان. مووز ټورډز کولان مطلب دا دی چې سیکم چې دی دا کار کوي چې کوم خوراک دا والي نو دا کولان ته چې دی بوځي. کولان چې دی دا هم د لارج انټسټاین سیکنډ پارټ دی چې دی موږ ووایو په دغه میکسچر کې ما ووایو چې سیکم چې دی دا میکسچر په دې میکسچر کې څه دي mixture consists of undigested food, water, vitamins and some salts. اوس mixture چې دا دي په دغه mixture کې څه دي په دې کې اولبسر اوبه دي واټر د هغې نه علاوه په دې کې ویټامینز دي. ویټامینز کې چې دی ویټامین بي پکې راځي یا موږ وایو چې هغه ویټامین چې هغه نه ډایجسټ کېږي. بیا د سالټس په دې کې دا سوډیم ویلی شي پوټاشیم چې دی هغه ته ویلی شي. دا سالټ چې دي راځي د لارج انټسټاین ته راغی. نو اوس د لارج انټسټاین کوم اولنی پارټ چې دی موږ د سیکم وایو دا خوراک راغی دا اوس هغه ځای ته راغی د سیکم کار چې دی ختم شو د صرف ریسیو کو د شاته پوش کو کم طرف ته کولان ته. اوس چې کله موږ کولان وایو نو کولان چې دی هغه زموږ سره د لارج انټسټاین کې د خواره شي. یو زموږ سره اسینډینګ کولان دی، ټرانسورس کولان دی، ډسینډینګ کولان دی او بل زموږ سره دی سیګمایډ کولان. د کولان دا پارټ چې دی په دې باندې دی ډیوایډ شوی دی. کولان څه کار کوي؟ لاینینګ اپ کولان ابزورب واټر ویټامینز اینډ مینرلز. دا کوم کولان چې دی د دې چې دا کوم والز دي دې طرف ته والز دي دې طرف ته والز دي دا جذب کوي. دا کم شی جذب کوي دا چې دی واټر جذب کوي، ویټامین جذب کوي او مینرل جذب کوي. دا هغه څیزونه دي چې دا د ځانه نه پیدا کېږي. دا هغه څیزونه دي کوم چې ستا د خوراک نه چې دی هغه راغلي دي چې دا جذب کوو. نو undigested material water dead cells of the alimentary canal mixes with mucus and form pieces. undigested material water اوس دا خوراک چې د الیمنټري کینال نه شروع شوی دی نو دا خوراک چې کله د لارج انټسټاین ته رارسي دا ځان سره د الیمنټري کینال هغه ډیډ سیلز چې دي هم د ځان سره راوړي. نو دغه انډایجسټډ فوډ دغه واټرز دغه مینرل دغه ډیډ سیلز دا به د لارج انټسټاین کې چې دی میلاو شي او دا ځان سره څه جوړ کړي دا چې د فیسس جوړ کړي یعنې ډک بول ته چې دی دا څه چې دی تیار کړي. نو د کولان کار چې دی دا ختم شو. کولان کار کې صرف دا دی چې د الیمنټري کینال کوم سیلز راغلي هغه په دې کې راځي سیګمایډ کولان ته راورسي او کوم مینرلز دي واټرز دي ویټامینز دي دا ټول چې دا راوځي شي نو هغه چې دی سټول ټکی چې دی موږ استعمالو او د جوړیږي
خو په اخر کې بیا چې کوم حصہ ده هغه د ریکټم چې دی دا فاینل پارت دی د لارج انټسټاین نه ټول چې مطلب فاینل پارت یعنی اخري پارت دی او سټول سٹور هیر کله چې دا هر څه میلاو شي نو دا یو بل سیستم بدلیږي چې هغه ته ویل کېږي سټول او دا سټول چې دی نو دا بیا د انساني جسم چې دی لړکی او یا کم از کم 4 غنټې چې دی دا اخلي 4 غنټې بعد 3 غنټې بعد چې دی د انساني جسم چې دی دا سټول چې دی د ډک بول په شکل چې دی انساني جسم چې دی دا لړکی نو دا وو لارج انټسټاین یعنی ډایجسټیو سیستم نه ټول اخرنی پارت ډایجسټیو سیستم چې دی په خوله باندې ماوث باندې چې شروع کیږي او دلته په ریکټم باندې چې ختميږي نو دا به یو سو لیکچر کې چې دی دا ډایجسټیو سیستم چې دی موږ ختم کوو د اخر پورې موږ لارو ریکټم ته یاد ساتئ لارج انټسټاین دی سیکم کولون اینڈ ریکټم امید کوم چې تاسو پوه شئ به د ورپسې لیکچر چې دی ادر پارټس اف لیور अब इंशाल्लाह पर नेक्स्ट लेक्चर के जो आगे चीज़ें अपलोड करेंगे बड़ी कोशिश मतलब कमेंट ज़रूर हुआ है और मैं ज़रूर शेयर करें थैंक यू डेर